السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو د ډیری کسانو په غوښتنه غواړم چې د نټسفیک نوی آینس کتاب تاسو ته شروع کړم. د اوس لپاره به همدا لومړنی لیول کتاب د تاسو لپاره شروع کړو. وروسته به بیا آرټسوای بی آینس بیټسوای همدارنګه سی آینس او ټولو لوړو لیولونو ته ورسیږو. د اوس لپاره تاسو کولی شئ چې همدا کتاب نټسویک د هغوی کتاب یعنی کورس بوخ او د هغوی د تمرین کتاب موږ د ټلګرام له ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ. زموږ د یوټیوب په سکرین باندې د ټلګرام چینل لینک ده، هماغه ګروپ ته لاړ شئ. زه به تاسو سره دواړه کتابونه هلته شریک کړم، او هم د تمرین کتاب هم د کورس کتاب. تاسو کولی شئ چې د هغو نه استفاده وکوئ. که غواړئ چې هماغه فزیکي کتابونه واخلئ د جرمني په هره کتابخانه یا هر بوک سټور کې موجود دي، تاسو کولی شئ چې هلته یې واخلئ. همدارنګه په سویس او اتریش کې هم هغه کسان چې هلته وو چې هلته کولی شئ چې د هر کتابخانې یا د کتابتون نه یې واخلئ یا یې همداسې قرض کړي، هر څه چې کوي. ځکه چې که چېرته تاسو فزیکي کتاب ولرئ، هغه درسره ډېره زیاته مرسته کوي چې ښه یې زده کړئ، کوم چې په پی ډي اف ورژن باندې وي. کنې زه به تاسو سره د پی ډي اف ورژن هم شریک کړم. تاسو کولی شئ چې زموږ د ټلګرام له ګروپ نه یې ډاونلوډ کړئ. نو د ټلګرام ګروپ جوین کړئ، هلته به ځینې د لوستلو مواد یا توکي هم درسره شریکوم. دا کتابونه به هم هلته درسره شریک کړم، او کله چې بل لوړ لیول ته ورسیږو هغه کتابونه به هم هلته زه درسره شیر کړم. نو تاسو کولی شئ چې د وخت او د فرصت نه په استفادې سره همدا کتاب ښه زده کړئ. دا هم ډېر ګټور کتابونه دي. د تمرین کتاب یې هم ده. دواړه لیولونه یعنی آینس او آینسوای دواړه کې شامل دي، یعنی دا ټول مکمل آینس یا A1 کتاب ده. نو تاسو کولی شئ چې زموږ ټلګرام ګروپ ته یې ډاونلوډ کړئ یا یې په فزیکي بڼه باندې د کتابتونونو یا د کتاب پلورنځیو نه واخلئ. نو راځئ درس به هم ولرو. نن زه به تاسو ته درس هم اپلوډ کړم، او د جرمني ژبې په زده کولو کې نو هڅه وکوئ، دومره مشکل کار نه ده.